حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه 2018 کې به خوند وي او مزي وي او نه لکه د نن په شان په هر چا به کرځي وي او بیا نواز شریف باندې به هر خوانا ترتم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه خلاص به مو الله کړي د دې دور حکیمانو نه خلاص به مو الله کړي د دې دور حکیمانو نه غواړو به زره زره حساب د ظالمانو نه دا به خاص الله تعالی زمونږ باندې کرم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه 2018 کې به خان وزیر اعظم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه ورک بشي غربت انشاءالله سخته به اسانه شي ورک بشي غربت انشاءالله سخته به اسانه شي دا هیله مشتاده دغه هیله مو اعلی نشي دا هیله مشتاده دغه هیله مو اعلی نشي هر سړی په جیب کې به بیا څه نه څه رقم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه دا چرته کیدای شي چې زه ټول عمر متم کړمه دا چرته کیدای شي چې زه ټول عمر متم کړمه ویښ به په قلم باندې بهیره خپل علم کړمه ویښ به په قلم باندې بهیره خپل علم کړمه لیکم ترانې بارڅو چې لاس کې مې قلم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه 2018 کې به خان وزیر اعظم وي حالات په واړه سمې خامخا کلي ته راشه حالات په واړه سمې خامخا